سلامونه د لمر تلویزیون قدرمند لیدونکو یو ځل بیا زه هادي صافی ستاسو هرکلی کوم ښایسته دېرې ته څنګه چې تاسو ته معلومه وي په دېره کې هر ځل موږ سره د هرې سیمې ښایسته ښایسته سندرغاړي په دې دېره کې راسره موجود وي خو نن به دومره درته ووایم چې دغه دېره یو ځانګړې دېره ده ښایسته دېره ده چې څنګه تاسو ګورئ زموږ مخې ته ډېر زیات دوستان ور هم ناست دي راغلي دي خو نن ما دا لازم وګڼله چې تقریبا 3 کاله مو پوره شول په دې دېره کې ما وویل چې دا دېره نن ځان ته جوړه کړم او زما شخصي دېره وي او زه خپله پکې سندرې ووایم څنګه او تاسو هم ستړي مه شئ بخجماله ټول راغلي مېلمانو تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راغلی دېرې ته اوهو غږ دی پلاس کې می جړګل دیواله ده او بابرو رو راځه پزنا مې شن خال وهاله ده او بابرو رو راځه پزنا مې شن خال وهاله اوهو په ویاړه خېچا کې دوستانو واه بیا هم دوستانو تاسو وکتل چې نن زه په دېره کې یوازې نه یم هغه څوک راسره په دېره کې نن میلمانه ده چې تاسو به تل د ده ښایسته سندرې اورېدلې وي هغه سندرې چې تل د افغانانو د خوشحالۍ لپاره دی ویلي هغه سندرې چې په ټولو سندرو کې د عزت صادر ځمکې ته نه ده کوز کړی او د افغانانو شمله یې د نړۍ په هر کونج کې راپولې میرمن قندی کوچی را سره میلمه ده ستړي مه شئ په خیر راغلی کوچی صاحب خیر دی نصیب صاحب ته هم ستړی مه شئ د هر څه د مخه خپل سلام د لمر کارکنانو ته وړاندې کوم بیا چې څومره په افغانستان کې څومره ملکونه دي څومره ښارونه دي ټولو ته دې زما سلام ورسیږي خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي لر او بر پښتنو ته مې سلام دی مسافرو ته مې سلام دی بس ډېره مننه چې راغلی دېرې ته او زمونږ دا بلنه مو وبلله راغلی دلته کېناستئ او نن به دا دېره له خیر رنګینه کوي څنګه نن ستا دېره ده نه چې تاسو په دومره دغه منت رابللي بیا به موږ څنګه خپل ځان درنه سپمو چې څه مزدا دی خو به درته وایي دومره خو پوهېږئ چې څومره نور خویندې میندې دلته ناست دي مورګانې راغلي دي ورونه ناست ډېره مننه ټولو نه ډېره یو جهان تشکر ښه ډېر وخت نه ښکاره کېدی کوچی صاحب چېرته وې همدلته وم چېرته وم نو څنګه زموږ د نظر څخه اخوا وې تاسو خو داسې دی چې روان یاست مځکې ته دلته ګورئ داسې خو نه ګورئ چې تاسو خلک وګورئ نو داسې خو موږ نه شو کتلی چې چېرته یې ته خو په څلور دیوالو کور کې چېرته ناست دی لاندې ګورئ تاسې نه ګورئ شاوخوا چې ودرېږه دنیا چېرې ده کوچۍ چېرې ده تاسې ورپسې پوښتنه کړې وه فکر کوم مخې ته اوس په پوښتنه باندې یعنې په پوښتنه باندې جنت هم تللی سي دا خدای پیدا کولی سي په پوښتنه یعنې مطلب دا دی هغه ढूंढने سے الله بھی مل جاتا ہے نا دا خبره بالکل صحیح ده خو زه ښه ده چې راغلې بالکل دغه ټول لیدونکي تا ته منتظره دي بیا پسته نورې خبرې وکړو کومه سندره دې اماده کړې په سترګو ولې راسره د سندره به ورته ووایم چې د دوی دوستانو سندره تې اورو تاسو خېچه کې ورته ووایئ مهرباني کوچی صاحب په سفر تلېدل جګه نه شوم وایې وی در پښو مې لاندې شوه د زلفو تنهبون و جار دي سام جانانا زادي ډېر ډېر یاد
څومره ښایسته سندره سول سالو مې باد وهینه او د کوچانو میره ګودر ته لاړه د جنو میره به نه وایم بالکل بالکل زه خو خپله دا سور سالو مې په سر کړی دی دا اوس د ګودر نه راغلم و څومره ښه دا سندره دې م ګودر نه راوړې و فکر دا کوم مې خپل فرمایش و خپله مې م خوښه وه ستاسې دپاره مې ډالۍ کړه ډېره زیاته مننه کوم کوچی صاحب زو دوستانو یو لنډې شانتې دمې ته او دمې نه بعد موږ سره پاتې شئ زموږ د ډېرې ښایسته سندرې پاتې بیا هم ستړي مه شئ دوستانو په خیر راغلی چې څنګه درته معلومه ده نن را سره قندي کوچی میلمه ده په دیره کې کوچی صاحب لومړی ښایسته سندره وویلې مسته سندره وه او رښتیا چې بلا خوند ترې موږ هم ډېر زیات واخیسته کوچی صاحب څنګه د سندرو ته پیښه وکړه او داسې ویل کېږي موږ خپل مشرانو اورېدلي چې دا کوچیان ډېر قیدګیره خلک دي څنګه د دې کورونو څخه ته راووتې او نن سبا په نړۍ کې د هر افغان ته پیژني بالکل دا خو حقیقت خبره ده چې ما دا وړکتوب نه بیخي د شپږو اوو کالو وم چې دا سندرې ما په درې کې ویلې خپلو خپلوانو کورونو کې خپلو خپلوانو ودو کې نو چې کله واده شوم واده نه وروسته مې بیا سندرې شروع کړې ښه څومره ښه چې د ستا همسفر چې څوک و ستا خاوند چې څوک هغه هم تاسو ته ممانعت ونه کو نه بالکل هغه ما سره بالکل په طبیعت جوړ و هغه راته ویلی چې ما ستا سندرې خوښې دي ته یې وایې ځکه چې ما هر زبان کې سندرې ویلي نو هغه ته به ما ایرانۍ سندرې ویلې دغه به خوښې وې دغه ته به ما خوستي سندرې ویلې هغه ته یې خوند ورکوی زما هره سندره هغه باندې بده نه لګېږي بالکل ځکه چې ستا کې چې کوم هغه استعداد و هغه هم وکته او تا ته اجازه درکړه او بلې خبر نه هم خبر شیم چې ستا اولادونه شته تر اوسه پورې ستا سندرې نه دي اورېدلي بالکل دې کې څه شک نشته زما سندرې زما بچیانو نه دي اورېدلي تر اوسه په تلویزیون هم نه دي کتلي او داسې هم نه دي اورېدلي ښه نورې قیسې به سره کوو بله سندره درنه واخلو چې کومه سندره دې بله اماده کړې که نه او بالکل استاده شپه ده د نکروزو واه شپه ده د نکروز دوستانو چکې ورته ووایه مهرباني خلق د هر
خدای نکروز شپه به کله راځي خدایا کوچی صاحب زما د پلار زاړه خاطرې دې را ژوندې کړې په دې سندرو بالکل ما خو لا پرېږده دغلته چې څومره هغه نوې جنکۍ چې دي د هغه خو ورته خوشحالي د دغه خو به وسته د وروسته به یې د نکروزو شپې راځي نکروزي به لګوي قندي کوچی به ورته بیا سندره ما ورته زاړه سولو پرېږده کوچی صاحب دغسې سندرې چې تا اوس وویل که نه په خپله خوشحالیو کې د کله ویلي که نه د زمونو په ودونو کې یا د لورګانو په ودونو کې والا مخکې مې داسې سندرې ویلې چې دا سپین سرې ښځې پرېږده ځوانانې خو پرېږده د بوډیانې ښځې به هم نه ولاړېدې سهار به م د شپه کې به م بیا دوباره کلچې شیدې دا به م ورته راواخیستې چې ډوډۍ به وخوړه مړې به سولې خو بیا به د سهار د رازانه پورې نه ولاړېدلې چې زما پروګرام به شروع و داسې دریاګانې به مو ویلې چې دا سپین سرې به هم نه ولاړېدې ځکه چې پخوا سندرې به مې ورته ویلې هغو به څوک په پیریانو ګنده کړې څوک په دغسې ناستې وې بس الله دې عزت درکړي الله دې ډېر عمر درکړي غږ دې همداسې تر و تازه اوسېږه څنګه چې دوستانو تاسو ته معلومه ده کوچی صاحب د دې دا شخصیت همیش په هره سندره کې خپل ځان ثابت کړی موږ در باندې ویاړو زمونږ فخر هر چې ته چې تاج دې همداسې سربلنده اوسئ فخر دی چې د افغانستان خلک ډېر په ویاړ سره زما نوم اخلي او ټوله په عزت باندې زما نوم اخلي دا ماته دومره غټ ډالۍ ده چې نه هېڅ نسم ویلی بس بله سندره درنه اورو زه فکر کومه بله سندره هم ډېره ښایسته سندره به وي بلکل ولې هغه به چش په باره کې دا د میلمه ده اوهو ما ته وی که داسې نورو خلکو ته وی یاره دا به ټولو ته ووایو ډالۍ د ټولو ته وي او دا د یو میلمه ده د میلمه سندره ده دوستانو اورو یې ته ښه یو چکې ورته ووایه مهرباني
هم په خیر راغلی دوستانو ستړي مه شئ څنګه چې تاسو وکتل د کوچۍ صاحب ښایسته ښایسته سندرې او ښایسته ښایسته خبرې بلا خوند دی پکې کوچۍ څخه به هم پوښتنې وکړو کوچۍ صاحب دغسې موسیقي سره د کله سندرې ویلې غیر د دې دیرې نه موسیقي سره خو مې ډېرې سندرې ویلې دي خو دریا مې تر اوسه د هغه سره نه ده ویلې موسیقي سره ځکه چې زه په خپله دریا سندرې چې ما څومره سندرې دي یا 22 کیسټه به وي دا غونډې ما په خپله دریا مې خپله ده که ډبل مې خپل مې دی نه که د واپس شاته چې دغه ورسره یې کورس وي کورس هم ما په خپله کړی وي تر اوسه پورې مې بله سندره آماده ده بلکل تیار آماده ولاړه ښه دوستانو بله سندره تیارو په ویاړه خېچه کې تاسو ورته وایئ مهرباني وړوکې لیلا څنګه وړوکې لیلو مه ژاړه مه ژوړه سبا دې ورینه داسې صحنې کله په تا هم راغلي که نه په ما باندې به خود راغلي نه جړلې دي دي والله زه خو واړه هم نه پوهېدم داسې هم راته ښکاري چې واده دې هم په عاشقۍ کړی یاره پخوا خلکو کې عاشقۍ نه وی کاش چې عاشقۍ وی خو ډېر به خو عاشقۍ نه وي خو صادقه خلک پکې ډېر صادقه خلک ډېر وخت ته به خبره نه وی چې واره کړه میړه ته یې ورکړه واده یې دی سبا دا کار خو که غلط ستا په نظر نه غلط اوس چې زه کوم سوچ کوم غلط دی باید څنګه وشي چې ښه وي باید د جلکۍ او د وړکي خپله مرضي وي چې هغه پوښتنه ځینې وسي چې دا وړکی تا ته پسند دی خوښ دی که نه خو مقصد دونه دې وکړي چې هغه جلکۍ سره معلومات وسي چې جلکۍ هلک خوشحاله د هغې خوښه باید ضروري ده بلکل نو غواړو چې بله سندره هم درنه واورو بیا په منځ کې به قیسې میسې به سره کوو که نه ځکه چې نن راغلې دا خو ډېر خوند کوي چې تا څخه هم سندرې زیاتې واخلو هم خبرې څنګه کومه سندره ده
انارباغ او سالته لیکلي انارباغ یې جوړو کوچۍ ولاړه وم صحیح ده اماده یې تاسو هم دوستانو بخ جمال اماده یې صحیح دوستانو تشویق یې کوي نو مهرباني وخت جانانه ته خو داسې نه وې وایې نه د چا خبرې دې ضرور منلې دي کلی وشو وړکې ټول په سفر ځي انار باغ جوړوي ولاړه ومه شیرین لالی چې ډېرې دو ولاړه ومه انار باغ جوړوي ولاړه ومه شیرین لالی چې ډېرې دو له خوبه ومه شیرین لالی چې ډېرې دو له خوبه ومه ډېره مننه کوچۍ صاحب ډېر خوند وکړو خدای دې وکړي چې ښه دی چې خفه سوي نه یاست او در باندې زیاته بوج سوي نه دا سندرې نه کومې سندرې چې تا وویل دا 40 کاله شاته ویل شوې دا سندرې بالکل بالکل زه چې څومره معلومات لرم دا هغه سندرې دي چې مشران یې موري او کشران یې موري انارباغ جوړوي دا 15 کالو مخکې سندره ده دا اوس سندره د 50 کالو نه ده خوشحاله اوسئ کوچۍ صاحب دوستانو زو یو لنډې شانتې دمې ته د دمې نه بعد بل چېرته مه ځئ په دې کې ښایسته تڼي سندرې نورې هم پاتې اوس اخلو یو وقفه بیا هم ستړي مه شئ دوستانو په خیر راغلی
ښایسته شیبې راورسېدې دېرې څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دېره کې زموږ همیش یو نوواري وي. نن چې څنګه تاسو ته کوچی صاحب ښایسته ښایسته سندرې ویلې خو په آخره کې زموږ اتڼي سندرې پاتې او ښایسته ښایسته ځوانان هم راغلي دي. شاید اتڼ وکړئ کوچی صاحب څنګه؟ بالکل ځکه چې سندرې مو ډېرې ورته وویلې نو چې اتڼ سندره ورته ووایي دا وړکي به لږ اتڼ ورته وکړي دوی به هم زړه خوشحاله سي. دوی خو داسې ناست دي هېڅ هم نسي ویلی. کوچی صاحب ته ځوانان وغواړه اتڼ ته سندره به بالکل اوس یوه سندره به د ځوانانو وړکو دپاره ووایو چې دوی اتڼ ورته وکړي ښه ده دوی به هم خپل زړونه خوشحاله کړي. بالکل دوستانو تاسو هم په ویاړ ښې چکې ورته ووایئ. مهرباني. بند که بزبان دی لارې لارې وای زدې دا سپینې ماټې تر سمن سردارې بند که بزبان وای بند که بزبان دی لارې لارې جار زدې دا سپینې ماټې تر سمن سردارې بند که بزبان وای
کښېنه دغه بغل ته مې راځې دغلته راسه دغه څنګ ته مې راشه دغلته کښېنه آفرین نوم دې څه شی دی ثناءالله جانه څومره ستړی شو ډېر ښکلی نه ستړی خو نه شو دا خو څه اتڼ نه دی 2 منټه ورته یم خو د غټ اتڼونه کوو ورته یم رښتیا او ښه ثناءالله جانه مکتب سره څنګه درس وایې کوچی صاحب لیدو د څومره ارمانو چې کوچۍ ته وګورې څومره ارمانجن وې ولا موږ خو ارمانجن ډېر وو چې دغسې کنسرتونو کې اتڼ وکړو خو نو نن چانس برابر شو اوس یو اتڼ به بل هم کوئ یو به بل هم کوئ څنګه کوچۍ صاحب څه دي ویل یو اتڼ به بل هم کوي نه ښه دا خواهش دې ته کې کوچۍ صاحب خو چې یو بل اتڼ هم وکوئ هغه زموږ خپله ځاځیان اتڼ چې وکړو هغه خوند اوهو دا به څنګه چې دو فرمایش به پوره کړي نو دا وایي چې اعزازیانو اتڼه بالکل دا دی خدای ښه ځوان به بیا ځان ورته آماده کړي نو څنګه ډېره مننه بچه ډېره زیاته کوشش به په درس کې نور هم کوې تاسو نه مننه د دې خپلې پروګرام نه او کوشش به کوم چې سبق هم ووایم نه لرم وایم چې ټول ماشومان درس ووایي د افغانستان ویاړ دی او زمونږ د افغانستان ولس په کامیابۍ کې رول لوبولی شي ښه ډېر ښه په دې مخامخ کامرې کې وایه دوستانو زی او لنډې شانتې دمې ته او بس دمې نه بعد پاتې شو دوستانو زی یو لنډې شانتې دمې ته او دمې نه پس بیا هم پاتې شئ موږ سره بیا هم ستړي مه شئ دوستانو په خیر راغلی زموږ دېرې اخري شیبې راورسېدې څنګه چې تاسو مخکې هم وکتل خواږه ځوانان راغلي وو ښایسته اتڼ یې وکړو هغه هم د قندي کوچۍ په ویاړ باندې ډېره زیاته علاقه ورسره درلوده او ډېره زیاته مینه ورسره درلوده څنګه اتڼ څخه ډېر راضي وي که کمه والله چې اتڼ خو ډېر خوند وکړي ځکه چې د پښتنو دغه چې دی کلتور چې دی اتڼ دی نو دا اتڼ چې دی د ځوانانو سره وړوکو سره ډېر خوند کوي او زه هم ډېره ترې خوشحاله شولم ډېر خوند یې راکړی چې دا اتڼ یې وکړئ او خدای دې دوی ژوندي لري او خدای دې هر کله حبات لري تاسو دې هم خدای خوشحاله وساتي ډېر ښکلی ښایسته پروګرام و او خوند یې دا وکړو چې هم په اتڼ کې ډېر تکړه و هم په درس کې دویم نمره هم و بالکل هم په درس کې همدا درس چې دی دا دوی دپاره ډېره غټه سرمایه دا ده چې دوی درس ووایي بس مور او پلار ته به د دې ځای نه یو سلام وکړو آفرین دې په تاسو باندې چې دغسې اولادونه مو تربیه کړي خپل بچي مو تربیه کړي دي او خپل بچو ته مو تعلیم ورښودلی دی او خپلو بچو ته تعلیم سره دیني سبق هر څه چې وي چې په اسلام کې راغلي هغه باید ووایي ځکه چې په ښه او بد باندې پوه سي هم په تعلیم پوه سي او په د مور او د پلار په حق باندې پوه سي ډېره مننه کوم کوچۍ صاحب چې راغلی دېرې ته او زمونږ دغه دېره مو نن ډېره زیاته رنګینه کړه او رښتیا هم زه ډېر لیوال وم چې تاسو سره د نږدې نه هم وګورم خو خوشبختي دا وه چې راغلې په دېره کې مو برخه واخیسته او ښایسته سندرې مو راته وویل ډېره مننه زه هم ډېره تاسو نه ډېره خوشحاله یم جهان مننه بس چې دېره ستاسو خوښه شوي وي بالکل ډېره ښکلې ښایسته دېره ده یعنې کله به ما لمر پروګرام کتی خو د دېره به مو ډېره ښکلې وه نو حقیقت دی دغه ورځې نه نن ښکلې معلومیږي خپله ښکلې مهربانه ښځه دلته ناسته ده سترګې دې ښایسته دي ځکه چې بل ته په ښایسته نظر باندې خوشحاله اوسېږي ډېره مننه کوم ډېره زیاته مننه دوستانو دا وه د دې اونۍ په زړه پورې دېره که چېرته تاسو هم غواړئ په دې دېره کې برخه واخلئ زه په دې پوهېږم چې ډېر هنرمندان زموږ څخه پاتې دي او کوشش کوي چې ما پیدا کړي زما د پیدا کولو اسانه طریقه ده زموږ د واتساپ شمېره ده 01119915090 دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ په واتساپ کې ما را پیدا کړئ خپل میسج پرېږدئ خپل ویډیوګانې را پرېږدئ نو تاسو راشئ په دغه دېره کې کښېنئ لکه کوچۍ صاحب څنګه کښېناستو ښایسته سندرې ویلې تاسو هم دلته ښایسته سندرې ووایئ خپل مینوال خوشحاله کوئ تر بیا پورې ما هدي صافي ته اجازه راکوئ تاسو په الله سپارم هر چېرته چاستئ خوشحاله او سوکاله اوسېږئ خو دې نه بعد کې موږ تاسو چې خدای پاماني کوو هغې سره به سم د قندي کوچۍ او ورسره بل جوړیمار بخجمال جوړی سندره واورئ او د ده څخه خوند واخلئ نور به زموږ ستاسو د خدای پامان مهرباني